بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د هیواد په شمال کې د رشتر په کچه 6.3 درجې زلزلې پیښېدل. سمنګان ولایت کې د تاشقرغان تنګي د لارې بیرته پرانیستل او غزه کې د اوربان سربیره د 216 فلسطینیانو شهادت. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د روان کال د لړم 12مه نیټه ده. زه زلمی عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. تېره شپه د رشتر په کچه 6.3 درجې زلزلې د سمنګان ولایت یو شمېر سیمې لرزولې دي. د سمنګان ولایت عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د یادې زلزلې له امله تر دې مهاله 8 تنه شهیدان او نږدې 200 نور ټپیان شوي دي. مسؤلین زیاته کړې چې د زلزلې له امله د سمنګان ولایت په مرکز کې یو تن شهید او څه باندې 100 نور ټپیان شوي دي. دغه راز په خلم ولسوالۍ کې 6 تنه شهیدان او څه باندې 80 تنه ټپیان شوي او په حضرت سلیمان ولسوالۍ کې یو تن شهید او 15 نور ټپیان شوي دي. ورته مهال د امریکا د ځمکپوهنې ادارې د زلزلې مرکز د سمنګان خلم ولسوالۍ ښودلې ده. ملي دفاع وزارت وایي چې د سمنګان ولایت د تاشقرغان تنګي لار چې د تېرې شپې زلزلې له امله تړل شوې وه د 200 الفت قلردو د ژغورنې او انجینري ټیمونو له لورې بیرته پرانیستل شوې ده. د یاد وزارت په وینا د لارې بیرته پرانیستل کېدو سره بند پاتې اوسیدونکي ژغورل شوي او ټپیان د بیړني درملنې لپاره روغتونونو ته لیږل شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې د دوی مرستندویه ډلې د هیواد شمال زلزلې ځپلو سیمو ته د مرستې رسونې په موخه تللي دي. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د زیانمن شویو ترڅنګ ولاړ دي او د ملاتړ به یې هر اړخیز مرستې وکړي. همداراز افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې د دې ټولنې امدادي ټیمونه ساحې ته د مرستې لپاره لیږل شوي دي. او روسي خبر ده چې الجزیرې خبري شبکې د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې صهیونیستي رژیم غزه کې تر اوربند د پیل را پدې خوا تر دې مهاله لږ تر لږه 216 فلسطینیان شهیدان کړي او 600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې لږ تر لږه د 502 فلسطینیانو مړي له ویجاړیو لاندې راایستل شوي دي چې د دې سره غزه کې د اسرائیلي رژیم د جګړې له پیل راهیسې تر دې مهاله د شهیدانو شمېر 88,855 تنو ته رسېدلی دی. قدرمن لیدونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.